ویډیو چې د نو دا خصوصا زما د پاکستان د هر پښتون لپاره ده او د هر هغه مشر لپاره ده که هغه په سیاست کې دی د سیاست نه مثال په طور بار دی یا مثال په طور په هر اداره کې دی. وروڼو موږ بله ورځ یو لایف کړی او ټولو پښتنو به لیدلی چې موږ ویلو چې د کوم مجرم له سزا ورکړله ما ویلو زبردست کار یې کړی دی. ما چې کومه خبره کړو زه نن هم کوم چې د زبردست کار کړی دی او دا کوم مجرم نه چې دا کپړې وښکلي نو ما ویلي چې دا زبردست کار کړی دی او هغه لایف چې و نو هغه پوره 2 غنټې و او یا 1 غنټه خو ما 2-3 لایفونه کړو. نو زمونږ یو خپل پاکستانی لګېدلی نوم یې دی شاهنشاه او تاسو به پیژنئ چې هغه په ډرامو کې کار کوي او په ټي وي باندې هم کار کوي او لکه دا قسم بړواګي او قسم چې د بړوا کار یې نو هغه یې کړی دی. نو وروڼو په هغې باندې داسې الفاظ لیکلي داسې الفاظ یې په هغې کې لیکلي که نه چې لکه زما بېزتي پکې کوله. خو زه زار شم د خپلو پاکستانو نه چې د هغه په پیج کې ویډیو هم زما وایرل شو ده نمبر 1 او نمبر 2 پاکستانو زما ویډیو لایک کړل او کمنټس پکې زیات زما طرف ته شو دي. صرف په افغانیانو باندې زما خور او مور کنزله زه پاکستانی یم او دا شاهنشاه پاکستانی دی خو شاهنشاه له زما په خور به هغه څه ننګ وکړي او زما په مور چې د ملک یو پښتون پردی لور او خور راوباسي په ډرامو کې په سندرو کې ګډوي د ټي وي شو لی راولي او شیر کوي او د هغې سپورټ کوي نو زما د خور او مور به هغه څه ننګ وکړي. هغه په ویډیو لیکلي د پاسه چې سکرین شاټ ټي وباسئ او ما ته یې راولېږئ او د کمنټسو باران دی پې دا بړوا دی نو ما ته یې لیکلي زما په ویډیو دا لیکلي چې دا بړوا دی. نو زمونږ په پښتو کې خو بړوا هغې سړي ته وایي چې یا ښځه چلی یا لور چلی یا خور چلی یا مور چلی یا پردی ښځه چلی یا پردی ښځه راولي ګډوي د پردی ښځې نه ډرامه جوړوي د پردی ښځې نه ګانا ویډیو جوړوي او شیر کوي. بړوا خو موږ هغې ته وایو او هغې ته موږ بړوا وایو چې دلالي کوي پردی لوڼه خویندې د پردو کورونه راوباسي او د چند پیسو دپاره هغه بېعزته کوي. وروڼو ما چې کومه خبره کړله چې د سړي نه د جامې وښکلي زه به مازدیګر لایف راځم یا ماښام زه په سعودي عرب کې یم زموږ د کار ټیم ته لا ټیم شته او ستاسو دعاګانې دي موږ خپل کار کوو زموږ خپل کار یې 4 ټیم ځو راځو الحمدلله دغسې مشکل نشتي. خو زما خپل ځاني چې کومه دا میسج ما کړی دی نو وروڼو ډېر خلک راځي چې هغه زموږ ملک کنځي زموږ ادارې کنځي زموږ پاکستان کنځي زموږ پولیس کنځي. د دې الګ د کنځلو نه پس ډېر خلک داسې دي چې ویډیوګانې کړي زموږ غونډ د KPK پولیس کنځي غونډې ادارې کنځي. نو خصوصا مرګورو تاسو چې زما د لایف هر څه ټیم اورئ د الله د رضا دپاره دا شیر کړئ چې زما کوم ملګري دي که زه مازدیګر لایف راځم یا ماښام زه راځم نو چې په هغه لایف کې زما مرګستیا وکړئ او زه به په خپل هم شیر کوم. ما چېرته لایف نه دی شیر کړی خو زه به خپل لایف ویډیو نننۍ به زه په خپل هم شیر کوم چې زما څه څونه ګروپونه دي زما د فیسبوک آیډۍ دي نو انشاءالله زه به کوشش کوم زه به په خپل هم شیر کوم او تاسو ته مې هم شیر کوئ به. په هغه ویډیو کې به زه د هر هغه پاکستاني عقل کولاومه او زه به کوشش کوم چې هر هغه پاکستانی پویه کړم چې زما وروري او انشاءالله پښتوني او زموږ اواز ورته رسي چې هغه پویه شي چې ما ولې دا خبره کړله او په څه مقصد باندې مې کړله. وروڼو چې نن ماشوم راپاسي زموږ پولیس کنځي بوډا راپاسي پولیس کنځي عام سړی راپاسي پولیس کنځي او زه ټولو پښتنو ته وایم چې څونه پښتانه یې خفه کېږئ به نه د رورۍ په دغه باندې که څوک کشري مشري. وروڼو موږ قانون نه منو او د قانون نه چې دی موږ سهولت غواړو قانون موږ نه منو او د قانون نه چې دی نو موږ سهولت غواړو د قانون خبره نه منو او موږ د قانون نه چې دی نو حفاظت غواړو د قانون مرګستیا نه کوو او د قانون نه موږ دا غواړو چې زما او ستا بچي دپاره شهید شي شهادت ورکړي مرګستیا دې غواړو. نمبر 1 ورونو لاول خو ټولو پښتنو په دې خبره باندې اکشن اخیستی دی تاسو ته به پته ټول پاکستان چې د پولیس بد کړي صحیح ده ښه چې د پولیس بد وکړو د هغې نه پس چې زمونږ حکومتونو ادارو کم اډر جاري کړو چې دا د ګرفتار شي دا د ونیوی شي دا د جیل کړی شي دا د معطل شي دا د ختم شي عوامو پولیسو ټوټل د هغې نه پس بل پښتون لا نه وه په کار چې کنځلې کړی موږ چې ویلې چې دا پرتګي ته وښکلی دی زبردست کار یې کړی دی نو نورو خلکو کنځلې کړي او نور خلک اوس کنځلې کوي. بیا ورونو تاسو دا سوچ وکئ زموږ د دې ملک ډېر دشمنان دي زموږ د دې ملک داسې دشمنان دي چې په قسم جامه کې دي په قسم شکل کې دي او زموږ دا ملک خرابوي
او په قسم قسم ادارو کې دي او په سیاست کې د سیاست نه بهر چې هغو زمونږ دا ملک خرابوي، زمونږ په ملک پسې لګیا دي. زه به نن انشاءالله په ماښامۍ لایف کې چې په افغانستان کې زما د پاکستاني څه کېږي نو هغه به هم زه خپلو پاکستانو ته ښیم چې زما د پاکستان څونه عزت کوي، زما پاکستاني ته څونه په قدر ګوري او په پاکستان کې چې د یو افغاني زندگی تیریږي نو څنګه تیریږي. نو انشاءالله زه به هر څه ښیم او زه به هر څه مخې ته راوړم. خصوصا شاهنشاه ته مې دا میسج دی که ته بړوانه وې تا له په خپله خور او مور حیا درتلی غیرت درتلی نو زه یو پاکستانی یم ته یو پاکستانی وې تا له نه و په کار چې تا زما په ویډیو باندې لیکلو چې بړوا دی او د کمنټسونو باران پې وکړه لکه په اپوزیټ شکل باندې تا زما ویډیو شیر کړه. نو زما خور او مور ته نن په خلکو باندې کنځي او زما خور او مور ته خلک کنځلي کېږي. خو زه تا ته دا وایم چې ته پیدا هم د ډم نه د ډمې نه ته پښتون نه او په پښتون او په ډم کې ډېر فرق وي چې یو سړی پردی لور او خور راولي ډرامه ورسه کوي، خاکه ورسه کوي، ټي وي ته شیر کوي. خصوصا زما د دې خلکو څه اختلافات دي نو ځکه دا خلک زما اختلافات کوي. زه د ډمانو اختلافات زه ډېر سخت لرم، د ډمانو زه اختلافات ډېر سخت لرم. د هغه ډمانو چې پردی خویندې راولي ګډوي، بربنډې ګډوي، فلمونه ورسه جوړوي او هغه راولي او دنیا ته شیر کوي. نو ورونو دا خبره زمونږ د ملک خبره ده. نن زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې زما قانون وایي چې مجرم من ګیرو په تاڼه باندې د کاڼو ګزارونو ته څه ضرورت دی چې زما تاڼه ولي، زما د پولیس موبایل ولي، زما د پولیسو ککرۍ ماتوي، زما د پاکستان ادارې کنځي، زما د پاکستان سیاستدانان کنځي چې زما د ملک یو وغړی یا د ملک نه د بهر نه راغلی دی یا په ملک کې چا د قانون خبره نه مني، د MNA خبره نه مني، د پولیس خبره نه مني او هغه راوځي لار ته په تاڼه باندې ګزارونه کوي، په پولیسو ګزارونه کوي، ککرۍ وله ماتوي. نو زه درته دا وایم چې دا ډېر زبردست کار کړی چې د دنې پرتوګ وښکلی دی چې آینده دپاره بل پښتون نه راپاسي چې پولیس ته کنځلې کوي. دا ډېر زبردست کار کړی دی چې د دنې پرتوګ وښکلی چې دنیا ته ټارګېټ کو، دنیا ته چیلنج یې کو ته چې د پاکستان ادارو ته څوک کنځلې کوي نو بیا ترې پرتوګ وباسو. دا ډېر زبردست کار کړی دی. زه چې په کوم مقصد باندې وایم چې دا زبردست کار شوی دی. ګوره ورونو خلک وایي دا د شرابو په نشه کې و، د شرابو په نشه کې خپله ښځه نه کنځئ، د شرابو په نشه کې خپله خور نه کنځئ، د شرابو په نشه کې خپله مور نه کنځئ، د پولیس ښځه کنځئ، د پولیس مور کنځئ، د پاکستان ادارې کنځئ او ټول کنځئ، ټول کنځئ. نو د شرابو په نشه کې د خپلې خور او مور قدر ورته معلوم دی چې ځان نه کنځي او د پولیس ښځه کنځي. زه ټولو پښتنو ته دا وایم په دې خپلو ګریوانونو کې سوچ وکئ د الله د رضا دپاره چې یو سړی راپاسي او په پولیسو کې زه یم یا ستا زوی یا ورور یا بچی او وایي د ټول پولیس ښځې وغیم بېدبي دې ماپي، د ټولو پولیسو وایي په ښځه سور شم، د ټولو پولیسو وایي په لوڼو باندې سور شم. ولې ورونو دا پولیس زموږ پولیس نه دي؟ دا پولیس زموږ د خاورې پولیس نه دي؟ دا زموږ د ملک بچي نه دي؟ ماته پته ده چې ډېر پاکستاني هم دي اپوزیټ روان دي. وروره تاسو چې کوم سوچ کوئ که نه نو تاسو د درنې نه پس وکړو چې کوم انتشار هم ساس کو، کوم حالات هم خراب کړو او موږ چې کومه سوچ کوو د ملک دپاره کوو، په سی دقیقې کوو، په خدای مې د قسمې کې د فیسبوک دپاره کوو او ښه سوچ کوو، ښه دماغ پې خرابو، ښه خبره ښکته پورته کوو نو بیا یې کوو او ښه په صحیح سوچ باندې کوو. نن زه ټولو پښتنو ته زه دا وایم چې زما په تاڼه باندې راځي افغانیان، زما په ملک کې چې لس وسه پاکستاني نشتي، زما او ستا تاڼه زما په ملک کې ولي کم قانون اجازت ورکوي. زه خو په سعودي عرب کې یم، والله یو افغاني له زه چیلنج ورکوم ته راشه د سعودي په شورتۍ باندې ګزار وکړه، د سعودي په ګاډي باندې ته ګزار وکړه چې ستا حق کولاو کي، چې ستا ککرۍ کولاو کي. ورونو دا زمونږ د ملک قانون دی، زمونږ د ملک قانون به مني او چې زمونږ د ملک یو سړی قانون نه مني که نه نو دقه شان پرتوګونه به ترې وباسي، همیشه دپاره به یې ترې وباسو، بیا به یې ترې وباسو او انشاءالله چې هر هغه سړی د ملک د قانون خلاف راځي همدقه طریقه به یې کونه به یې وربانډو او ټولې دنیا ته به یې ښیو، ټولې دنیا ته. دغې پولیس ته زه سلام کوم، دغې پولیس ته زه سلام کوم. دا پولیس د نر بچی و، د غیرتي بچی و، پښتون یا په ښځه مري یا په ځمکه مري یا په جیداد مري چې د پولیس ته ښځې نه ته وځې نن ټول چغې وایي د دې پولیس لور راولئ چې دې هلک ته نکاح کړو، د پولیس ته ښځه وایي راولئ چې موږ پې سواره شو، نن ټول وایي د دې پولیس ښځه او لور راولئ چې ته دونه انسانیت په تا کې نشتي چې ته د پولیس ښځه یادې، لور یادې، مور یادې، خاندان یادې او ټول پولیس یادې، د KPK مرداباز او د KPK د پولیسو مرداباز اواز اوچتې. نو زه تا ته دا وایم ته د کوم باچا بچی، ته څوک یې، ته څه شی یې، ته څه شی بل چې زمونږ په فیسبوک کې څونه ورونه دي
ورونو زمونږ حق و هغه انسان و موږ خبره وکړه چې غلطي وسه کړو غلط کار وسه شوی خو ورونو موږ له دا نه و په کار چې موږ انتشار جوړوو چې سړکونو ته موږ خلک راوخت خپلې تاڼې هم پې ویشتې د خپلو پولیسو ککرۍ هم پې ماتې کړې خپل ګاډي خپل د پولیسو ګاډي هم پې خراب کړه د خپلو پولیسو بېعزتي هم پې وکړه سړی لږ سوچ کوي څه وایي خلک خوري او څه پرېږدي څه خلک خوري او څه پرېږدي ټول نه خوري ټول چې خوري بیا په خېټه دړ راولي بیا په خېټه دړ راولي نن هر سړی راپاسي او هر سړی چې دی نو د پولیس خلاف دی وروره نه یې د ذات پته لګي نه یې د خاندان پته لګي نه یې د پلار پته لګي نه یې د مور پته لګي او راځي پولیس ته کنځلې کوي ولې وروره که یو سړی وایي چې زما پیج د مخې ته لاړ شي او زه یې چمچه ولګوم چې دا خو سخت ظلم شوی دی او د سړي کونه ښکاره شوی دی او سړی بربنډ شوی دی او د سړي نه پرتوګ وښکلی دی او کوپر شوی دی او دا شو دی او دا شو دی زه تا ته دا وایم په دې میپل کې 8 کسان شرابیان ناست وو 8 لس تنه شرابیان ناست وو او پکې یو ورته ووایي چې هلکه لایب چلیږي هغه وایي په لایب کې هم دا ووایم دا لایب ویډیو ته چا کړله د هغه عقل کار نه کو دا لایب ویډیو ته چا کړله د ده نه دا لایب ویډیو چا کړله پښتنو هغه ځای ته سوچ کوئ چې د کم ځای نه کار خرابېږي یوه کونه بربنډه شوه نن زموږ په خیبر پښتونخوا کې انتشار پیلاوی چې څونه د پاکستان د خاورې خلاف یې هغه ټول بېغیرته سړکونو ته راووتی چې څونه د پاکستان د جنډې خلاف یې هغه ټول دلاګان نن سړکونو ته رالی د چا چې پولیس ته کار دی څوک زما پولیس کمزوري کوي زما پوج زما ادارې زما ملک کمزوری کوي هغه ټول بېغیرته نن سړکونو ته رالی زموږ په تاڼو باندې ګزارونه کوئ د کمرو بارانونه پې کوئ د کاڼو زموږ د پولیسو ککرۍ ماتوئ په رب مې د قسمي 10% پښتانه په دغه اواز کې شریک دي ما تر فیسبوک نه پته لګي زه آل سوشل میډیا ګورم 90% پښتانه د خپل وطن سره مینه محبت کوي د سړي زامن شي په سړیتوب کې چلیږي والله چې پولیس ته باندې نه بدنامو پولیس ته باندې نه بدنامو چې کم سړی م دله د اوس راځي او زما تاڼه ورانوي زما د پولیس په موبایل باندې چې دی نو کاڼي ورئ زما د پولیس ککرۍ ماتئ والله چې د خپلې ککرۍ به د باندې ماتې کړو قسم دی چې د خپلې ککرۍ به د باندې ماتې کړو ولې چل څه دی نن به زما پولیس ته ستا قاري زما وطن ته به ستا قاري زما خاورې ته به ستا قاري ته به قسم قسم بانه جوړی قسم بانه به جوړی تاسو دا پته شته چې دا کنځلې کړي دا څوک دی دا څوک دی یا را چا سه میلاو دی یا نه دی میلاو زما د پاکستان پښتنو ټولو ته زه دا وایم دا کنځلې چې کړي دا پرتوګې چې وښکلی دی یو پښتون ته دا پته شته چې دا سړی څوک دی تاسو د دې سړي پته شته په کوم ګروپ کې چې د شراب څکه تاسو دغه میپل پته شته چې دا څوک وو شته راته والله که د یو تن نه تپوس وکړي پته ورته نشتي شته راته چا چې دې دا ویډیو کوله تاسو ته پته شته دا څوک وو پته راته شته نشتي راته ورونو زموږ د ملک دشمنان دي په پیسو باندې دا خلک خرڅېږي په پیسو باندې خرڅېږي زه په خپل پاکستاني پښتون باندې سر ورکوم زه ترې زارېږم زه ترې قربانېږم او ماجر ته دا وایم چې ماجرې سیده اوسېږه په قانون کې دننه اوسېږه او یو لاس شاته وړه او بل مخې ته وړه چې نه دې په چا لاړ شي او نه د باندې چا لاړ شي او که ته زما په وطن کې اوسېږي او زما ادارې کنځې زما خور او مور کنځې او زما پاکستان کنځې په رب مې د قسم چې خپل بدل بدنه په بدل الو په بدل باندې بدن الو نن ډېر زما د سوشل میډیا ورونه دي تاسو ویډیوګانې کړي ورونو تاسو ځان د حقیقت نه پلیز لږ خبروئ لږ د حقیقت نه ځان خبروئ زه ټولو سیاسي مشرانو ته هم زه دا وایم زه یو ماشوم بچی یم زه ستاسو نه سوال کوم یو سیاسي مشر دا ووایي چې پولیس ته کنځلې کېږي دا غلط کار دی یو سیاسي مشر دا ووایي چې غلط کار شوی دی یا یو وکیل ووایي چې غلط کار شوی دی دې سړي غلطي کړله کنځلې کړي یا یو زما د ملک یو کس داسې راپاسېد وایي نه ته د سړي ښځه کنځه خور کنځه مور کنځه او بیا داسې کنځلې کوي چې دننه پکې لارې ګوري داسې کنځلې کوي چې هغه خاص ځایونه یادوي هر سړی د خپل ځان سره کې مړه ولې جوړوئ زموږ د خیبر پښتونخوا نه کراچۍ ولې جوړوئ زموږ د خیبر پښتونخوا نه پنجاب ولې جوړوئ زموږ په خیبر پښتونخوا کې انتشار ولې راولئ دا د خره زامن خو اوس هم وایي دا ټکه پورې زموږ ده وایي دا ټکه پورې دا زموږ خاوره ده دا د پلار خاوره ده دا ټکه پورې ستا خاوره ده دا ټکه پورې چې ته راځې نو ما بر پکې دونه ټکونه کړي چې بیا مې دا ټک د نوم د اخیستو نه وښکلی چې ته کله ټک ته رسېږه نه دونه ټکونه مې پکې کړي چې بیا به قدم نشي اخیستی زما چې څونه رشته دار دي زه د ټولو رشته دارو نه معافي غواړم
هغه دله به چې زما ویډیو شیر کړله ما ته پکې خلکو غلط الفاظ استعمال کړي زه نه دا غواړم چې چا خور او مور ته کنځلې وکړم او نه پې خپله خور او مور کنځم که ما چا ته کنځلې کړي ما به دله د اوس سړي ته کنځلې کړي چې کم په ما غلط کمنټس کړی که ما چاله په کنځلو کې جواب ورکړی هغه به زما خویاندې میاندې کنځلي هغه به زما پاکستان کنځلی زما د پاکستان د پښتنو ښځې به کنځلي نو خصوصا شاهنشاه پیج والا ته زه دا وایم چې زه به ستا دا پرتوګ چې دی کونه پکې خلک پټوي که نه زه به ستا دا کونه نن بربنډوم زه به دله نن بربنډوم او چې زه په پاکستان کې وې ای شاهنشاه چې زه په پاکستان کې وې ته دې د ټي وي په چینل کې وې ته دې افلاطون وې او ته دې د داسې پلار نه پیدا وې چې ستا دې ټینکونه چلېدی والله چې ای شاهنشاه قسم دی که دې ډرامو ته مې پرېښودی ما چې دی ما دله دا خوله د خاورو نه ډکوله دا خوله د خاورو نه ډکوله ښه زه د دیر د خاورې بچی یم د دیر د خاورې بچی یم نه کنجران یو نه کنجران چې دی منو نه کنجرتوب کوو نه کنجر سړی منو غونډ پکې ننوځو چې یو سړی راسه کنجري کوي ځان به خبر کې ښه ځان به خبر کې زه ډم نه یم زه بړوا نه یم ته خو شرم وکړه تا چې کومه ویډیوګانې شیر کړي که نه نو زما ویډیوګانې چې ورونو دیو شیر کړي والله ما دا نن لایف زه پخپله شیر کوم چې زما ضرورت دی زه نن خپلو پښتنو ته به زه خبره کوم انشاءالله نو زما ویډیو د ده په پیج کې د 34-3500 کسانو نه غوښتې د وایرل شو ده 1,80,000 کسانو کتله او ډېره دره بچي پې لیکلي وایي بړوا وایي سکرین شاټ ټي وباسئ وایي بړواری ده او د پاسې پې لیکلي وایي بیا یې پسې کمنټس کړی وایي ورېږئ چې د کمنټسونو باران د باندې وکړم هیره دله بچیا هیره دله د اوس بچیا ما چې دی نو ما به خپل پاکستاني له میسج ورکړی خو ما د خپل پاکستاني خور او مور نه ده کنځل ما چې دی نو ما به د خپل پاکستاني نوم یاد کړی خو ما د خپل پاکستاني خور او مور په چا باندې نه ده کنځل د بې غیرته بچیه ته څنګه پاکستانی او زه خو دا ډمان چې دي دا خو خصوصا وایي لر او بر یو افغان دا زما او ستا د افغان دپاره نه وایي زه افغان ته یم او زه چې دی زه د پاکستان پښتنو ته یم دیو چې لره بر افغان وایي نو د دې دپاره وایي چې پښتانه په پاکستان کې کم دي او د افغانستان پښتانه دیو ځکه په سندرو ټرپو ډرامو کې یادی سپورټ کوي چې د دیو فلمونه ګوري د دیو ډرامې ګوري د دیو فحاشۍ ګوري د دیو رنډېتوبونه ګوري د دیو کونیتوبونه ګوري د دیو آرامیتوبونه ګوري موږ حرامیان نه یو دا دی اوس دا غرمه راخیږي مونځ هم د سهار کړی اوس به ځو خپل کار له او ماښام به راځو دا پیج چې دی دا موږ د مزدورۍ دپاره نه احساس کړی دا پیج د ډالر دپاره موږ نه احساس کړی د خپل ملک د خبرې دپاره خپله خرچه کوو خپل اواز خپل ځان ستړی کوو او چې یو سړی زما خور او مور کنځي د هغه په سر کې به ښکري نو ودې کنځي یو سړی ما ته کنځلې کوي ستا په سر کې به ښکري وایي کنځه تا ته زما په خور او مور باندې ځان بدې نه ښکاري په کنځلو وایي کنځه خو دا ده چې کله در زه جواب دی در کوم نو زما جواب بیا داسې چې خلک بیا په بله طریقه جواب ورکوي زه په بله طریقه جواب ورکوم ګورئ زما ګورئ لاول لا پیج چیک زما دا پیج ګورئ چیک چې زه ګورئ جواب چاته نه پرېږدم دا بیا ځان خبرم که چې زه جواب په څه طریقه ورکوم دا رتم یم نو ته لاول لږ ځان د قانون نه خبر کا او لږ به ځان عقل به دې ځای له راولي او پویه به شي زما هر پاکستانی نن چغې وایي زما وزیر اعلی چغې وایي چې دا سړی به ګرفتاریږي زما ډي آی جي چغې وایي چې دا سړی چې دی نو ګرفتاریږي به معطل کیږي به زما مشران زما عوام وایي نو بیا چاله څه پکار شو ورونو چې دیو راځي سړک بندوي د هغې نه پس څه پکار شو چې دیو په تاڼه باندې کاڼي ورئ دیو د پولیسو ککرۍ ماتئ او دیو ډانګي راغستې زموږ د پولیسو ککرۍ ولي او د تاڼو ګیټونه یې مات کړه د تاڼو بوډونه یې مات کړه دا زما د ملک دشمنان دي زه دله په چیلنج زه پاکستاني بچي ته وایم چیلنج دله در کوم ته لاړ شه که دا ټول منظور پښتون کسان نه په مخ مې لاړې راتوکه ته لاړ شه که دا ټول افغانیان نه په مخ مې لاړې راتوکه ته لاړ شه چیک یې که د یو څه شناختي کارډ ورسره د پاکستان پولیس ته وایم چې کم سړی کنځلې کوي همدغه شان پرتوګ تی وباسئ لکه دا وخت کلم چې ته دی چې زما د پولیس د ښځې په کوس یو سړي له غیرت نه ورځي زما د پولیس بېدبي دې ماپي زه به په سپاټکو کې وایم د پولیس د ښځې په کونه یو سړي له غیرت نه ورځي زما د خیبر پښتونخوا د پولیس په لور او په مور باندې ما ورته غیرت ونه کړو او غیرت نه راځي اره سره پاکستانی نه دی اره ځان ته پاکستانی نه وایي پاکستانی بچی نه دی زه خو دا هم یو سوال کوم چې زما د پولیس خلک ښځه ولې کنځي زما د خیبر پښتونخوا خو داسې پولیس دي زه ورته سلام کوم زما باباګان د لاس نه نیسي په سړک کې اړئ زما چې دی بوډۍ د لاس نه نیسي په سړک کې اړئ امدادونه وسه کوي روپۍ وله ورکوي امدادونه وسه کوي په سړک کې اړئ د غریب له لاس ورکوي د غریب دپاره ویډیوګانې کوي زما ټریفک چیک کا
نن د یو تن کونه ښکاره شو نو زما د خیبر پښتونخوا پولیس تاسو د خاورې څخه خاورې کړه زما د خیبر پښتونخوا پولیس په پاکستان کې په 1 نمبر دي په 1 نمبر ورونو نن زه خفه کېږم په دې چې هر یو کس راپاسي او پولیس ته کنځلې کوي او هر یو کس راپاسي چې د پاکستان د جنډې خبره کوي چې زما پاکستان زنده‌باد دغه ځای نه به ورته وایي مور دې وغیم چې دلته وایي پاکستان عیسی زنده‌باد هلته به ورته خور کنځلې کوي دا څوک کوي څوک یې کوي همدا افغانیان یې کوي همدا خلک یې کوي هم یې وخوړو او هم من کنځي زمونږ ملک کنځي نو زما چې څونه مشران دي بېدبي دي مافي زه د ټولو نه مافي غواړم خو زما مشرانو تاسو ته پته نشتي چې دا خلک څه قسمه الفاظ استعمالوي